بل مسله هغه په دې کې ده یو سړی به تور مثال د قرباني اراده لري وسو دا دغه څاروینه را په دې خو په نور شینه لکه سویا کدا یا بل شری بل پاږي کیږي کني کیږي دو قول علماء لیکلي خو لیکن راځي قول په دې کې دا دی هغه څلو اته حیوانات چې څلور جوړي دي ګډان نارینه او زنانه چيلي نارینه او زنانه غویان نارینه او زنانه وکان نارینه او زنانه اته دانی شو څلور انواع اې دین را په دې خو په نور شینو باندې نه کیږي چې کای په چيلي کوا چې کای په ګډه کوا چې کای په غوي کوا چې کای په وښ باندې کوا ځکه دا به ذکر شوی دی اگر کبا علماء به نور مسلم ذکر کړي خاص کر ابن حزم محلى شپږم جلد هم نمبر صفحه کې لیکلي دي جائز د قرباني په هر حیوان باندې چې هغه خوړل کیږي علماء به دغه جوابونه هم کړی دي بعض انسانان دا خبره ذکر کوي چې په میکه باندې قرباني کیږي کنه کیږي ځکه دا خو نه په قران کې موجوده نه په حدیث کې صحیح د مرعات پنځم جلد یو نمبر صفحه هغه کې تفصیلی مسله دا ذکر کړی دا چې دا د جنس د بقره نه ده او په دې باندې به یو عالم لیکلم کړی دی د شری کله افهام الجاسوس په ادله لحم الجاموس تقریبا څلور درشه دلایل راجمع کړي کوم زیاته چې انسان لکه څنګه په غوي باندې قرباني کوي د قشام په دې میکا سنډا باندې کیږي ځکه دا هغه په نوع کې ده بل مسله په دې کې دا ده چې یو څاروي دې داغه لکه کټتا یو بل څاروي به تور مثال داغه غاکونه ورجېدلې دي قرباني کیږي کنه کیږي اهل علم فرمایي راجی قولدار چې بالکل په دې باندې قرباني کیږي وجه دا اصل په دې حیواناتو کې جواز دی ترڅو پورې چې منع نه وی راغلي مونږ چې کله د رسول الله احادیث قران صحابه کرام مطالعه کړو هم کاته نو هغه د دې منع نه کړي معنی یو سروي دی غوي دی لکه کاټتا یا به تور مثال د غاکونه لیدلې او تور باندې قرباني کې څه ممانعات نشته دا درې کلمه کې ملګری کې څه کوله اسی وی ویل انا کلمه ودا الله خو کنه غني ز وېزما یو مشرور یو غیر اوستو وېما ورته دا نه اخلو لري کا بل را اوسو وېما ورته چې په خپل دا ورته راولم دا وې مونډې لاړم ډېر چا غوې میرا اوسو خو کوله مې گاډي نه راکته کو دې کته کېدو په وخت کې ټس دا لکه ماته شو نو دانو لکه چې هغه سکړې دا بل ځوان په پردي لکه چې ال پی کړي و وېما ویلو چې ګوره انا ما ویلو الله مال ته گزار راکې اوس په قرباني کې کني کې بالکل قرباني کې سومانعات کې نشته منه په نه راغلي سعید ابن مسیب هم دا خبره ذکر کړی دا سعید ابن جبیر هم دا کړی دا عطام کړی دا حسن بصری هم کړی دا ابن حزم په محلا کې دا خبره ذکر کړی دا ځکه وې دې باندې قرباني کېږي منع تراغلی نه ده قرباني په هغه وخت کې نه کېږي چې کله څاروي کې دا سلور شي پتونه کارا روند کارا ګوډ کارا عیب او دومره خواري کو څومره خرچه ته هغه باندې وکي داغه دا بدن بالکل سرويږي نه چاغيږي دا اوس به تور مثال یو سروي دی داغه د اخر طرف ماتي یا د قشن आवाज نو باسي یا د غلان زی وچه ده یا به تور مثال دا غاکونه پریوتري یا لونی غل د خدای سره سره دام سریږي خوراک کوي څا کوي نو عون المعبود دریم جل 55 او مغنی ابن قدامه یو لسم جل 2 نمبر صفحه فقه سنت ثابت دریم جل 255 په دې ټول کې دا خبره ذکر کړې ده چې دا جائز ده نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې منع کړی دا غره څلور هغه صفاتونه هغه مخکې شمنګ ویلې اوس به تور مثال یو سروي دغه د احکر ماتي چې بالکل دنه هغه من ذکراري دی باندې کې کنه کېږي نو اهل علم فرمایي چې بالکل دا جائز سو منعت پکې نشه سوار هغه څلور صفاتونه نه بعض علماء دا خبر ذکر کړی دا وې کچیرته د کر نه ویني رواني ویني به دا ناروا ده کې ویني روان نه ویني به دا جائز خو لیکن دا صحیح نه لري پرې کې ترڅو پر چې هغه وخت دا برابرې کې بل مسله به دې کې را چيلې دي یا ګډ دي د ابتدا نه دغه د غوګونه واړ دي یا بالکل د سره پیدا شوی نه کې بګره می بازي سروي دي چې غوګونه وینا دی باندې کې کني کېږي اهل المدا خبره ذکر کړي چې بالکل ور باندې کېږي وجه دا چې شریعت دې منع نه کړي امام بهقي نه هم جلد 200 وی کې د عبد الله ابن عباس نه خبره نقل کړي دا وی چې کله به تور مثال دغه د غوګونه واړی وي او یا به سره راخطرې نه نو ابن عباس دغه د ممانعت قائل نه دی بلکې خبره ور باندې کړي چې بالکل دا جایز ده یو سره به تور مثال هغه ګډه خسته لري به ورخ په د باندې بل شی لازم ده که غیر لازم مخکې مونږ ویل کې چیرته وسوا شتا او که چیرته وسنه و نبی صاحب ور باندې نشته یو سره به تور مثال هغه غوا واخسته غوي او په دې مقام کې وغواړي چې دا زنون خلک ځان سره به شریکان کم کولې شي کنه شي کولې اسم منعت کې نشته بالکل هغه ځان سره شریکولې شي کزان لا کړي وا کولې شي او که چیرته نور خلک به شریکي ام جایز ده یو سره به تور مثال قرباني سروي اخسته
او د قرباني مخکې د امر شو بده باندې قرض دی نو آیت دا اوس مونږه له کا قرض کې بدل ادا کو راجی قوالدار چې دا قرباني داغه نه ذبح کیږي نه چې کله دا نظر نه ذکر قرباني مال په هغه وخت د قرباني مال ګرځي چې کله ور باندې موږ شهره کاغو چاړه چې سړی د مخکې د قرباني کول نه مړ شو اما که چیرته نظر کړي وا به دا جائز ده بعض خلک د قرباني نه مناسب دا تقسیم 3 تقسیمه کا دا د خپل بچیانو برخه او دا د خور خورلنې برخه او دا د مسکینانو نه کته ټول چاله ورکی جائز ده او کټوله ځان لپاره دې جائز ده کټوله نیمایي مسکینانو ورکی نیمایي ځان لام جائز ده کم از کم به مسکین لپاره څور کړی شي نور په دې کې ته اختیار منی مقصودی مسله پکې دا ده چې وینه توې کړی شي او هغه وینه تاسو یې کړ نور دا تقسیم کې ته کومه چې په دې طریقه باندې کې په هغه طریقه په هغه لکه مخکې مدام مسله ذکر کړ چې دا تقسیمات څو کوي په هغه باندې دلیل د قران او سنت به موجود نه لري مخکې مولې د مړونه یا د نبی کریم علیه الصلاه والسلام منک په هر عمل کې نه د نبی کریم علیه السلام وګورو زمنګ په دې ټول عملونو کې د محمد رسول الله برخه صلی الله علیه وسلم ځکه زمنګ د دین اولنې استاد دی د صحابه کرامو برخه ده خو چونګه مستقل نیت د ابو بکر رضی الله عنه د عمر رضی الله عنه د عثمان رضی الله عنه د علی رضی الله عنه د نور صحابونو نشو لهدا مونږ هم نکو یو سره په تور مثال مخکې مونږ ویل چې ځل سروي اخر شپږ ځان سره نو شریکي بالکل دا جایز سو منعت دي کې نشته یو کس ته هغه قرباني نه کوم بلکې قرباني د عمل اخلم چاله ورکوم صدقه کومه په دعوت کې صدقه کومه په جهاد کې صدقه کومه په جمعات کې لګومه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي چې دا غلطه طریقه ده صدقه ځان لده او قرباني کول ځان لري دې کې برخواله پاګه کې ته برخواله زکه د هر عبادت په بل کې نوتل لري پکاره یو سره په تور مثال د شپې قرباني کوي آیا دا جایز ده کنه جایز ده د شپې د ورځې دواړو موږ له جواز شته مگر د ورځې چې تا وکړه پاګه کې څو غټي دي یو بنور مسکینان ستانه داس دکړه یاد کی ذبح بل مسکینان به کې برخواله کته د شپې په دې بنیاد باندې علالای چې مسکینان به کې برخواله به شي ناروا دي ځکه ستا بخل ثابت شو مگر کستا چرته عذري د ورځې کور کې نه یا بل او تا د شپې د اعلی لکړه نو ان شاء الله به دې کې څه مانعت نشته بالکل د تعالی جایز څه مسله به دې کې شته دی نه یو څلوي تعالی چې په هدیه کې راوستي تو اوس اراده لري پاکي باندې قرباني وکم دا کیږي کنه کیږي علماء لیکلي دي بالکل دا جایز زکه ته داغه مالک نو شکل مالکی ته داغه اختیار منی چې په کومه طریقه باندې ذبح کوي خرڅي بل مسله کې بل کوي بل یو سره په تور مثال قرباني دی وکړه او په خوا کې دی کافر برو دی لکه هندو سیک دله ورکول شي کنه شي ورکول نو یو ګور حربي کافر دی حربي کافر هغه چې هغه د اسلام سره بل په ټکر باندې دی دله نه زکات ورکول شي نه خرچ ور باندې کول شي نه سلام ور باندې چول شي نه د قرباني مال زکه داغي بیزتی په موږ تاسو باندې پکار ده خو کستا په خوا کې سک پرو دی هندو پرو دی یا بل حربي کافر نه دی او تا مال حلال کې او هغه د صبر ان شاء الله ورولې کله سم منعت بني